بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د خپل ته درس پیدامه چې پاراګراف مو ویلی و داخلیږو. کنټرول ان نوې صفحه پاراګراف ډایلاګ بوکس. په ډایلاګ بوکس کې موږ تاسې تر دغه ډونټ اډ سپیس بټوین پاراګراف اف د سیم سټایل پورې ویلی و. نن بل په دې ځای کې موږ تاسې ټیب لرو. ټیب خپل موږ تاسې په کیبورډ کې یو بټن لرو د ټیب په نامه سره. دغه بټن کله چې موږ دغه ټیب بټن وو دا په هر پروګرام کې موږ تاسې د دغه ټیب بټن لپاره اندازه ټاکلی سو چې کله دغه ټیب بټن وو نو دی باید څونه واوړي چې همیشه چې دلته ټاکل سوي 15 ټاکل 0.15 ټاکل سوي. ګوره چې موږ وو ګوره دی دې ځای ته راواوښتی خط کش بیا کې و بیا مثلا دا 1.5 کې بیا و 2 ته راوړي. دا رقم یعنی تقریبا 0.15 انچه دی اوړي. که غواړو چې د دې لپاره سایز وټاکو ټیپس ته راځو. په ټیپس کې اول دلته لرو وایي ټیپ سټاپ پوزیشن سونی. کله چې زه ټیپ بټن ووهمه ته دی تر 3 پرې راوله. دا معنی چې تر دغه خطکش تر 3 سایزه پرې راوله. نو لومړی دلته وایي الاینمنټ یې کم طرف دی لکه تېر ورځ چې مو په چپه طرف کې راسي په سنټر کې راسي که راسته طرف ته راسي. دغه 3 خبرې مولي خو دغه 2 بیا تشریح کو چې دا ډیسیمل و بار څه ته وایي. او بل کله چې زه دی راولم لیډر لیکې ورسره راولم که یا مثلا داسې لیکه راوله دا رقم لیکه راوله دا ستا د لیکوډ دا رقم راوله سیټ یې که اوکې که. اوس ټیپ بټن چې موږ وو هغه رقم لیکنه کېدی. که چیرې موږ ته راسو فادر نه یې مو لیکو ټیپ بټن و دی تر دا ځای پرې وړي. نو زموږ دلته تر دغه 3 سایز پورې چې دلته یو نښان هم دا درکړی دی ټیپ بټن اندازه چې لیفټ په چپه طرف کې دی که ته داسې راکش کړي دا منه چې تر دې ځای پرې راوله دلته کول سي هغه ټیپ بټن وهم کوي چې دا تر دې ځای راوله. دا د ټیپ بټن دپاره سایز دی چې تاسې ټاکلی سي. دلته هم بیا که ټیپ بټن ته راسو په همدغه ځای کې ټیپس که مثلا موږ تاسې پښتو که تاسې پام پر کړي نه شعرونه چې لیکل کېږي هغه ډېر منظم راغلي. نو مثلا موږ داسې یو شعر لیکو بیا د هغه دپاره فاصلې ورکو زموږ وخت ضایع کېږي. نو اسان لار دا ده چې موږ تاسې ټیپ بټن ورته کله چې مې دغه بټن والی مثلا د صفحې منځنۍ نقطه فرض کړي مثلا 3 ده یا 3.2 یو څو تس فرض کړي 3.2 یې راوله لیکه مو ورته انتخابوي سیټ اوکې کړي. اوس که موږ دلته خپله دغه شعر لیکو مثلا د افغانستان ملي سرود لیکو دا وطن افغانستان دی ټیپ بټن دغه ځای شروع کېږي دا د هر افغان دی انټر. اوس که بیا بل بیت لیکو هر بچی که دی که بیا ټیپ بټن دغه ځای. نو ګورئ دلته دغه زموږ اندازې یو شی دی دا اندازه هم یو شی ده دا اندازه هم یو شی ده. دا په دې ځای کې موږ څه کولی سو چې د اندازې یو ډول راولو. بیا هم ټیپ بټن په ټیپ بټن کې موږ تاسې کولی سو چې څو اندازې هم ورته وټاکو. مثلا کنټرول ان مو والی که دې ځای ته راسو زه ورته وایم که ما یو وارې ټیپ بټن والی ته پر 2 باندې راته راوله. که مې ټیپ بټن والی ته تر دغه 2 پر راوله سیټ یې کړه. که مې بیا ټیپ بټن والی ته تر 4 پر راوله داسې نښان راوله. که مې 3 وارې ټیپ بټن والی ته تر 6 پر راوله بیا داسې نښان سره راوله اوکې کړه. اوس چې موږ کله لیکنه کوو نیم مو لیکئ ټیپ بټن مو دغه ځای شروع سو مثلا جاب لیکو ټیپ بټن مو بیا هغسې لیکه راځي. مثلا په دې ځای کې سالري لیکو ټیپ بټن مو هغه رقم راځي. نو دا هغه لیکې وی چې تاسې ټیپ بټن ته څو اندازې پرله پسې هم ټاکلی سي. بیا هم دغه ټیپ بټن ته راځو کلیرل دا ټوله پای که دا خو هغه عمومي ډیفالټ سایز دی چې دی ټاکل دی چې 0.15 موږ کولی سو دغه ډیفالټ سایز یې همیشه تغیر کړو نه چې همیشه چې زه ټیپ بټن یو جوړي چې ما مخکې درته ویل چې مال همیشه 0.15 ټاکل سوي. بل په دا ځای کې ډیسیمل لرو. ډیسیمل څه معنا لري؟ ډیسیمل لغوي معنا اشاریه ته ویل کېږي یا دغه د 0 څخه تر 9 پورې چې عدد لیکل کېږي دغه ته ډیسیمل ویل کېږي چې دا ډیسیمل لاتیني ژبه کې لسو ته ویل کېږي. دا معنا چې زه دلته لیکنه کوم دی چې اوس ګورئ که موږ تاسې لیکنه کوو ټیپ بټن وو
د لیکنه د دغه ټی بټن څخه دې خواته روان ده راسته طرف ته که موږ غواړو چې دا چې راسته طرف ته نه ځي دا چې بېرته د نیم خواته راسي دا بیا موږ د ډیسیمل څخه استفاده کوو مثلا پښتو مې انتخاب کړی دی ټی بټن ورته کله چې زه لیکنه وکړم دغه زما لیکنه چې تر 3.2 نه اوړي تر 3.2 چې نه اوړي خو د ډیسیمل په شکل چې سیټ اوکې کې اوس که موږ تاسې لیکنه کوو ټی بټن و ټی بټن ګوره که تاسو وګورئ زموږ لیکنه کم طرف ته روان ده راسته طرف ته روان ده یعنې مخکې به زموږ لیکنه کوم پښتو کول چپه طرف ته بتله اوس راسته طرف ته ځي که به مو انګلیسي لیکل راسته طرف ته بتله اوس به چپه طرف ته درته ځي نو لیکنه زموږ ده د بل طرف ته حرکت وکړي دا د بیتو د منظموالي دپاره موږ څه کول څه داسې استفاده وکړو بیا هم ټی بټن په ټی بټن کې بل مرتز دلته لرو بار که غواړو چې دا مرتز په جګوالي وویشو هم په بار کې کولی شو مثلا دا ټول ډیلیټ کړل بار اوکې کې مثلا تاسې لغاتونه ژباړئ هم کولی شئ په دغه ځینو کې تا کله چې مثلا زه یو وارې دغه ټی بټن پر اوله نقطه بار کړه سیټ بیا مثلا پر 3 بار کړه سیټ بیا پر 15 بار کړه اوکې که اوس که موږ دلته ولیکو سیریل نمبر ټی بټن دلته لیکو ورډ دلته لیکو پښتو نه دا رقم او اوس اول شماره لیکو مثلا دلته لیکو پیس ټی بټن دلته لیکو 16 نو تاسو په دا ترتیب سره کول چې دا سی ولیکم په دې شکل سره ولیکي دا د ټی بټن وظیفه سول چې ټی بټن دا کار کوي بل په دا ځای کې لرو سیټ از ډیفالت همیشه چې سیټ از ډیفالت کلمه په کمپیوټر کې وویني د جې مفهوم دا دی چې دغه سیټینګ چې ما وټاکئ دا د ټول عمر دپاره ثبت کړه درسره نو دلته موږ تاسو ته وایي by Microsoft Word why do you want to set the default alignment indentation and spacing of the paragraph for وای ته غواړې چې دغه الاینمنټ چې چپه طرف یا راسته طرف یا مابین یا جسټفای انډنټیشن چې په اصله اولو جمله باید څونه لري نور جملې باید څونه لري هنګینګ سره کمې دغه او د پاراګراف تر مابین د جملو فاصلې دغه چې تا اوس وټاکلې دا یوازې د this document only دغه ډاکومنټ دپاره یوازې غواړې که all document based on the normal templates یا که همیشه زه ورډ پروګرام خلاص کړم دغه ټمپلیټ یعنې لنډه دا معنی که دا سیټ از ډیفالټ ورکړو چې دا سیټینګ چې ما وټاکي دا د ټول عمر دپاره در سره ثبت کړه نو د دغه ډاکومنټ دپاره یوازې او که د ټولو ډاکومنټو دپاره چې هر څونه ورډ خلاصو د ټول دپاره بل په دې ځای کې لاین اینډ پیج بریک لرو او په دې ځای کې پیجنیشن لرو په پیجنیشن کې اول لیکل شوی دی پیجنیشن څخه مطلب دا دی چې دغه پاراګرافونه که چیرې موږ تاسې لیکنه کړي مثلا لکه دا د پیجنیشن څخه مطلب دا دی اوس ګورئ که تاسو وګورئ لیکنه مو کړې ده دلته دا لغات د جملې چې لیکل شوي دي ګوره 2 جملې لوړ دي خو نور پاراګراف بیا لاندې دي دغه ته پیجنیشن ویل کېږي یا مثلا مردار خور شکل یې دی دا به ډیلیټ کو نور داسې پاراګراف اوس نشته چې لاندې لیکنې نو که هغه چیرې موجود وي په دې ځای کې موږ ته بیا راته وښیي اوس اول که غواړو چې دغه پاراګرافونه د جملو سره خپله منظم راسي نو اول په دا ځای کې ویډیو اورپان لرو اورپان خپل چیش ته ویل کېږي دغه ته اورپان ویل کېږي چې 2 جملې لوړې دي نور پاراګراف ښکته دي ویډیو بیا دا معنی لري که چیرې مثلا نور پاراګراف لوړې خو یوه جمله یا 2 جملې ښکتې دې ته بیا ویډیو ویل کېږي اوس که موږ تاسې دلته دا ټک مارک ورکړی اوکې کو موږ تاسو که ورته وایي چې دا ګورئ که تاسې انټر وایي ټوله پاراګراف درته راکښته سو هغه 2 جملې ورته راکښته کېږي که تاسې راولاړ شئ دا ټک مارک ځنیسته کوي دغه ویډیو پکښې کې اوکې کې او اوس تاسې انټر وایي اوس دی په دې ځای کې که موږ تاسې اوس که چیرې مثلا ګورئ تاسې وګورئ په دې ځای کې که موږ دغه اورپان ټک مارک زنجیسته کو اوکې کو زموږ ټوله پاراګراف چیش کېږي نه راکښته کېږي دغه ټوله پاراګراف به راته راکښته شي ګورئ یوه جمله راکښته شول د دې دپاره چې که موږ غواړو چې ټوله کښته شي دا ټک مارک به زنجیسته کو اوکې به کو موږ تاسې په دې ځای کې به انټر وو دی به ټوله راته کښته شي
بل خبره چې موږ لرو کیف فی ټیکس یا د ټیکس سره کیف کرته بس ټوله دغه پاراګرافونه د هر یو 400 جملې ټول په یو پاراګراف کې راته راوله یعنی په یو صفحه کې راسي اوکې کې تاسو کار کې چې معنا دغه پاراګراف ته د سره وسات راته مثلا ګوري کوم تاسو دلته راسو یو عنوان ولیکو پیس دا یو عنوان موږ پاس کول کې د لپاره اوس کوغاړو چې دا بیرته دغه پاراګراف سره خپل یو ځای راسي کیف ټیکس روکې کې دغه سره خپل یو ځای درته راسي او بل په دې ځای کې چې موږ لرو کیف لاین ټوګیدر لرو کیف لاین ټوګیدر دا معنا لري چې کچيري پرس کې موږ سره راولار سو د جملې ولیکو اوس ګور ځنې جملې لوړې راغلي دي ځنې لاندې راغلي کوغاړو چې دا کیف ټیکس کوی ګر د یو ځای سره راز دغه کیف لاین ټوګیدر کو کې دا به ټول یو ځای راز ټول ورته راښته کیږي او بل په دې ځای کې لرو پیج بریک بیفور پیج بریک بیفور دا معنا لري چې چیرې متصل لیکنه کړي غواړو چې مثلا دغه پاراګراف چې اوس زه شروع کړی مې دا د دې سپیس خنه شروع کیږي دا د بل سپیس خو شروع سي نو پیج بریک باندې کلیک کو دا د بل سپیس خره شروع کیږي بلم په دې ځای کې موږ لرو سپریز لاین نمبر سپریز لاین نمبر دا معنا کوم چې جملو ته لاین نمبر ور کړی فلیاوټ ټیپ کې په دې ځای کې وایو اوس هر جمله نمبر لري که موږ غواړو چې مثلا د زنو جملو څخه نمبر یې مثلا دغه پاراګراف څخه د نمبرونه ایستل ته جملو څخه دغه پاراګراف د ټولو جملو څخه دا ټک مارک ورکو اوکې کو هغه نمبرونه راته استکیږي بل په دې ځای کې وای ډونټ هایپنیټ ته هایپنیټ کوم هایپنیټ مفهوم دانی کوم تاسو چیرې بیا په اوټ ټیپ تراسو د خیر دلته موږ هایپنیشن لرو اتوماتیک مور کړی کوم نیمه لیکنه وکړه دا بدل توای افغانستان لیکو نو د افغانستان ټول نه ځایږي نیمه لغات د لیول کل سو نیمه لاندې کل سو که تاسو ګوري دلته د یو نو منفي نشان ور کړی نو مینسي د هیڅ د منس د دې معنی دا چې نیمه لغات د دې نیمه الته دي که اوس دا موږ داسې انتخاب کو او په دې ځای کې ورته چې ته دا ډونټ هایپنیټ دا هایپنیټ کوه مرته اوکې که هایپنیشن زنده تیست کیږي دا د درس او پاسو بل په دا ځای کې ټایټ راپ لرو دا د ټیکست بوکس آپشن دی کوم تاسو بیا په ټیکست بوکس ان شاء الله الرحمن بیا وایو ټیکست بوکس په دې ځای کې راځي کچيري مرتسي په دا ټیکست بوکس کې لیکنه کوله دغه ټیکست بوکس د لیکنې سیټینګ چې دا لیکنه مثلا ادامه پیدا کی د لیک ختم شي تر کومه ځای پر راځي دا په هوم ټیب ټایټ راب چې دی دا به دغه سره فعال کېږي چې مثلا اخر جمله درته راب کوم راب دا معنا دا ورسته بیا وایو البته ان شاء الله په پاراګراف کې راځي چې دا اول جمله راب کوم درته مثلا اخر جمله راب کوم اول او اخر دواړه راب کوم ټول راب کوم کنه راب کوم ان شاء الله چې بیا دا رااله ان شاء الله ورسره ګور به دا اوس مرتسي د پاراګراف کې بل شیم پاتو ول په دې ځای کې دا دغه لاین سپیسینګ د ما بل په دې ځای کې کوغاړو چې پاراګراف ترنګ ورکو دلته کول سو په خپل خوښه پاراګراف ترنګ ورکو نو کلر مې ورکو په مور کلر کې بیا هم تاسو په خپل خوښه رنگ ټاکلی سي پاتو په دې ځای کې دا بارډر چلور لاندې چپتره پلساتره دا بارډر نو کې دا به ان شاء الله الرحمن پر انسرټ ټیپ کې په ټیبل کې دلته وای د خیر سره دا اوس مرتسي د پاراګراف درس دا جوړ کی چې د پاراګراف څخه تاسو مفهوم اخیسته په پوسویس او دا پاراګراف که چیرې تاسو یو ویډیو کتلی نو هله د چاغنور ویډیو هم وګوري ترڅو هغه د پاراګراف په سلسله سره ټول سر خلاصي چې مفهوم یې شو د الله پامان